غلی ودرېږه. آیا څوک شته چې دا ماشومه وژغوري؟ دلته زما لوبه لږه سرچپه ده. که ساه یې بنده شوه نو وبه ژغورل شي، او که ساه یې واخیسته نو او که نښه مې غلطه ولګېده نو دې ته به یو بل چانس هم ورکړل شي. یو بل چانس. د لوبې کولو وخت شو. حساب کول پیل کوي. یو، دوه، درې، دا واخله. څنګه و؟ خوند دې وکړ؟ زما نښه ویشتل دې ولیدل؟ هېڅکله خطا نه ځي. راکه. واخله. وخوره کنه. اوهو وخوره کنه لورې. وخوره. واخله وخوره. دا نجلۍ خو ډېره زړوره وه. چغدري صاحب، اخر لور دې چا ده؟ اوهو لورې څه کوې؟ فرش دې ټول ډولی که. او زما خدایه. اوهو ترشنا، ته څه وخت لوبو کولو ته تللې وې؟ اوس د مور په یاد شوه ها لورې؟ ترشنا لورې څه شوي دي؟ ته ولې دومره رپېږې؟ او ته ولې دومره خولې شوې؟ رنګ دې سپین اوښتی او د سر ویښتان دې ولې سوځېدلي؟ ووایه که نه لورې څه شوي دي؟ پلارجان مې. څه؟ نن د پلارجان بیا ته ووهلې؟ نو بیا څه وشول ترشنا لورې ووایه که نه؟ په سر یې راته مڼه کېښوده، ټس یې راباندې وکړه. ولې؟ څوک له خپلې لور سره څنګه داسې کولی شي؟ ټول کور په خټو لړل شوی. دا هرومرو د هغې بدبختې ترشنا کار دی. بدبخته ترشنا! هی ترشنا!
دا ټول کور دې ولې په خټو لړلی دی؟ اوهو د ګور سوخته لورې بدبختې، ټول کور دې په خټو لړلی دی. اوس دلته راغلی و خپل مور ته دې غاړه ورکړې. دلته راشه، راځه دې خوا. بدبختې مور جانې همدا چې پیدا شوې مور دې وخوړله. مور جانې څه دي؟ هغه پرېږدی که نه، هسې نم ډېره ډاره شوي. تاسو پوهېږئ نن له دې سره چودري صاحب څه کړي؟ دا چې نن چودري صاحب دې سره څه کړي دي دا خبره پرېږده. ستا چودري صاحب له دې سره پخوا چې څه کړي دي هغه واوره. یوازې 2 کلنه وه، 2 کلنه. ستا له واده نه مخکې خبره ده. د ادمخور د زمري ښکار تا تر اوسه لیدلی؟ د ادمخور زمري ښکار لپاره د وزې په ځای زما زوی بلراجم دای تړلې وه. زمری خو په مرمۍ نه دی مړ شوی، د زړه حملې نه مړ شو. د بلراج په وړاندې دا ژوندۍ ده او بلراج زوی مې دا هېڅکله ژوندۍ نه زغمي. آیا دا خبره ستا لپاره وړه ده؟ راځه بدبختې. مور جانې هیله کوم بد قسمتې. هغه مخکې هم ډېره ډاره شوې ده. مور جانې راځه درته وایم بدبختې، ګوره څه دې کړي. وګوره چې ټول کور دې څومره ډېر ناولی کړی. وګوره چې څومره دې ناولی کړی. یو خو ستا بدبخته مور تا غوندې د غاړې پیغور موږ ته پرېښوده او لاړه، او ته ټول کور دې په خټو ناولی که. تا خو په یاد دي که نه چې نن پنډت کور ته راځي او ټول کور باید پاک وساتره وي. اوس به دا خټې څوک پاکوي؟ ستا مور. مور جانې مور جانې دا پرېږدی که نه؟ څنګه یې پرېږدم؟ زه یې پاکوم. واوره زه ټول انګړ درنه پاک وساتره غواړم. که چیرې لږ مې ناولی ولیده که نه نو تا او دا جلۍ به په دارو خېژومه. پوه شوې؟ سمه ده مور جانې، همدا اوس یې پاکوم.